بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. ګران وطنوالو، غواړم نن تاسو ته د سترګو د تورو اوبو یا آبي سیاه ورته ویل کېږي، موږ ورته ګلوکوما وایو، د سترګو د فشار لوړوالی، چې د هغې په باره کې تاسو ته یو څه مختصر معلومات درکړي. د سترګو تورې اوبه یا آبي سیاه چې دي، دا کله چې د سترګې فشار اکثرا لوړوالی ورسره وي او د سترګو عصب بصري یا اپټیک نرو چې دی هغه ضعیفه کېږي، او د هغې د وجې نه د مریض محیطي دید هغه ضعیفه کېږي. یعنې مرکزي دید د سترګو چې دی هغه ښه وي، مخامخ چې کله مریض ګوري هغې ته مشکل نه وي، ولې محیطي دید کې ضعیفوالی راوړي. نو ګلوکوما یا د سترګو تور اوبه داسې یو تکلیف دی چې اکثرا هغه مریض په اراز علایمو د هغې باندې زر نه پوهېږي. هغه وخت کې هغې ته اندازه لګي چې کله د سترګو نظر بیخي ختم شي، او یا دا تصادفاً ډاکټر ته لاړ شي، نو هغوی ته اندازه ولګي چې ولا د سترګو عصبي رګ چې دی هغه ضعیفه شوی دی، تورو اوبو مشکل لري. نو د دې وجې نه دې ته دغه هم وایي تیف آف د سایټ هم وایه، یعنې دا ګلوکوما یا د سترګو تورو اوبو مرض چې دی دې ته د سترګو د دید غل وایه. یعنې په دې حساب باندې چې مریض پې نه پوهېږي تر هغه کې چې کله بیخي نظر ختم شي، نو مریض ته اندازه ولګي چې ولا زما نظر خراب دی، بیا چې کتل کېږي نو هغه سترګې رګونه یې تورو اوبو وهلي وي او هر څه مشکل ړوندوالي ته رسېدلی وي. دې کې یو مشکل دا دی چې دا کوم ضعیفي یا ړوندوالی د دې وجې نه راځي هغه irreversible دی، یعنې غیر رجعي دی، دوباره بېرته نارمل حالت ته نه راځي. لکه موږ او تاسو کټرک پرده لرو، هغه چې کله اپریشن شي پرده لرې شي نظر بېرته ښه شي، ولې د تورو اوبو د وجې نه چې کوم ضعیفوالی او ړوندوالی منځته راځي هغه بیا بېرته دوباره نارمل حالت ته نشي راتللی. نو د دې وجې نه دې کې ډېر احتیاط پکار وي او ډېره توجه ورته پکار ده. نو د دې اعراضو علایم باندې کله کله چې فشار ډېر د سترګو زیات شي، نو مریض ته د سترګو سوروالی، د سترګو درد، سردردي، حتی کله فشار چې ډېر زیات وي نظر پکې خرابېږي او دلبدي، زړه بدوالی دا شیونه ورسره د سترګې ورسره پیدا کېږي. نو دې لپاره ورته عاجل داسې یو عاجل حالت د سترګو چې کله داسې پیدا کېږي نو هغې ته موږ اکیوټ انګل کلوزر ګلوکوما ویل کېږي، چې ایمرجنسي حالت دی، هغه خپل تداوي لري. نو دغه حالت کې بیا مریض ته اندازه لګي چې ولا د سترګو مشکل لرم. نور په عادي چې کوم د سترګو د فشار لوړوالی دی مریض پې زر نه پوهېږي. نو کله چې موږ معاینات کوو بیا ګورو چې دا د سترګو عصبي رګ چې دی هغه ضعیفه شوی دی، تور اوبو وهلی دی یا محیطي دید ضعیفه دی، نو په هغې حالت کې بیا معلومات کېږي چې د دې وجې نه. نو د دې وجوهات اسباب چې دي اکثرا معلوم نه دي، اکثرا عمر سره تړلي دي، عمر زیات شي د هغې وجې نه پیدا کېدی شي. د سترګو التهابات یا ګزه کیویټس چې تېر شي هغې نه وروسته د دې شي امکان وي. د سترګې د تردید یا ضربې د وجې نه کله وروسته د سترګو فشار لوړوالی د مسلې جوړېږي. پیدایشي کنجنیټل ګلوکوما پیدایشي ماشومانو کې کېدای شي د سترګو تورو اوبو مشکل پکې پیدا شي. بل مهم شی په وجوهاتو کې دا دی چې هغه سټیراید انډیوس ګلوکوما موږ ورته وایو، چې د زیات سټیرایډو د استعمال د وجې نه ځینې خاصې دوايانې دي د سترګو قطرې او دا دي لکه میتاکلوربیټنازول په هر ځای کې ښه په فریمانه پیدا کېږي او مریض دواخانې ورکوي او د هغې د وجې نه هغه دوامداره هغه استعمالیږي. نو د هغې د زیات استعمال د وجې نه دوه مشکله په سترګو کې جوړېږي، یو همدغه ګلوکوما تورې اوبه او بل کټرک یا د سترګو پرده. دا دوه عمده سایډ افیکټس یا منځته راتلی شي. نو دې دوایانو استعمال کې ډېر احتیاط پکار دی چې بې ځایه استعمال نه شي. خپل سره د سترګو دوایانې مه استعمالوئ، د ډاکټرانو په مشوره سره دا استعمال شي. نو د سترګو دا تورې اوبه چې دي ما مخکې درته ویل، لکه دلته چارټ کې دي، لکه یو نارمل چارټ اول چې تاسو ګورئ په دې کې دا عکس پوره مکمل صحیح کتل کېږي. په دا بل چارټ کې چې کوم د ګلوکوما یا تورو اوبو واسطه باندې د سترګو نظر ضعیفه شوی، په هغې کې محیطي دید ضعیفه کېږي. مرکز کې مخامخ مریض چې ګوري هغه بلکل 100% صحیح صفا ګوري، ولې اطرافو کې هغې نظر ډېر خراب شي. نو دې ته چارټ کې تاسو خو اندازه لګي چې محیطي دید چې شته وي او څنګه خرابېږي.
نو د دې تداوی چې ده تشخیص خو موږ اکثرا دا وی چې فنډسکوپي کېږي د سترګې عصبي رګ کتل کېږي په هغې کې د رګ اندازه د سترګې فشار کتل کېږي بیا نور ټسټونه کېږي او سی ټي د ویجوال فیلډ دی چې د سترګو د رګونو ګراف عکسونه اخیستل کېږي په هغې کې مکمل تشخیص کېږي چې د سترګو تورې اوبه پیدا شوي دي رګونه ضعیفه شوي دي نو بیا په هماغه حساب تداوي ورته شروع کېږي تداوي م اکثره چې دی موږ مطلب میډیکل یا قطرې او دوایانې دا شیان دي چې هغې سره د سترګې فشار کنټرول شي او دا تداوي شي دوامداره تداوي غواړي هغه باید د سترګې فشار همیشه کنټرول وساتل شي بل ورپسې بیا که هغه مشکل وي نو بیا جراحي ته دغه کېږي عملیات کېږي د سترګو د تورو اوبو دپاره نو هغې سره د سترګې فشار کنټرولېږي نو دې کې مشکل همدغه وي که دا فشار بېرته کنټرول هم شي تداوي یا جراحي هم وشي ولې چې کوم ضعیفي د سترګو د عصبي رګ چې دی هغه ضعیفه شوی دی هغه دوباره بیا بېرته په نورمال حالت ته نه راځي ولې د نور خرابېدو نه مخنیوی کېږي نو دې دپاره دغه شیان دي نو مهم شی زموږ پکې همدغه دی چې تاسو د بې ځایه دوایانو نه پرهیز باید وشي په خپل سر دوایان استعمال نه شي دویم دغه دا دی چې په کال کې یو ځل کوشش وشي د سترګو خپل مکمل چیک اپ وشي نو دا به ښه خبره وي که څه مشکلات وي ماشومانو کې اکثر همداسې پاتې کېږي تر څو غټان شي او بیا نظر او دغه چیک کېږي نو ښه دا وي چې کال کې یو ځل همیشه د سترګو مکمل معاینات انجام شي هغه وکتل شي دا نه خواسته که څه مشکل وي نو په وخت سره د هغې تداوي وشي السلام علیکم